افغانستان هم اسلامي ملک دی، پاکستان هم اسلامي ملک دی. تاسو د دې دوانو خلاف روزه یو دریم ملک جوړوئ. هغه چا دپاره د دغه منظور پښتین یا دغه شانتي کس دلته بحث کوو او زه به درنه مشخصې پوښتنې لرم، که ته هم بیا خپلې پوښتنې لرې کولی شې خپلې پوښتنې دلته موږ ته مطرح کړې د بر وطن د ولسونو نه، د کوز وطن د ولسونو نه، او هیله مې دا ده چې په بحث کې موږ او تاسو یو ځای نه بل ځای ته وانولزو یا یوه موضوع باندې که فټیک سو نو غوره به وي. صحیح ده. نو زه تاسو نه د یو افغان په صفت، د یو انسان په صفت، د یو پښتون په صفت له تاسو یوه پوښتنه لرم. په 11 د اکتوبر باندې په کوز وطن کې په ټول پښتونستان کې یوه غونډه کې د دغه د پښتونستان د نوم چې دی پیله وروره دا خبره واوره حسین بھائی، د پښتونستان د نوم چې دی دا د افغانستان سره غداري ده او د پاکستان سره هم غداري ده. نو دا په دې لږ ځان پوهه کا. پښتونستان مطلب چې زه نه افغانستان منم، زه نه پاکستان منم. دلته به هم معتاده چې بحث نه کوم، ما به هم نه پازابې او زه به هم تا نه پازابوم. د ډیالوګ او د ډیبیټ یو اصل دا دی، که خبرې زما در سره دلته نوټ کړې، کتابچه در سره واخله چې حسیب په پاکستان په مقابل کې د پښتونستان ټکی وکاروه، ته به ځان سره نوټ کړې، بیا به ما ته وایي چې حسیب خانه مخکې چې د پښتونستان ټکی وکاروه دا مه کاروه، دا غداري ده. صحیح شو. نو چې په کوز وطن کې په مقبوضه افغانستان کې چې کومه ناسته کېږي، کومه غونډه کېږي، په دې اړوند باندې ستاسو د یو پښتون په صفت نظر شی د مهرباني؟ نو دغه خبرې ته به راشم. دغه خبره مې وکړه ته چې کله دا کس چې کله نارې وي پښتونستان، نو دې ځان له یو نوې پہچان جوړي، دې ځان له هغه کسان ګوري چې کوم نه افغانستان سره وفادار دي نه پاکستان سره وفادار دي. هغه کسانو له د نوم ورکړی د باغیان، دې ته باغیان نه وایي، دې ته غلطفهمي ورکړې ده چې تاسو به شهید شئ. شهید نه مردار به شئ، ځکه چې نه تاسو افغانستان دپاره جنګېږئ نه تاسو د پاکستان دپاره جنګېږئ. افغانستان هم اسلامي ملک دی، پاکستان هم اسلامي ملک دی. تاسو د دې دوانو خلاف روزه یو دریم ملک جوړوئ. هغه چا دپاره د دغه منظور پښتین یا دغه شانتي کس دپاره. نو دا چې دی په دې باندې لږ سوچ فکر پکار دی. که دا د افغانستان دپاره خبره وي، ما به بیا هم وایي چې زه افغانیان لګیا دي خپل ملک ګټي. یو ښاغلی افضل